د ګلونو عمر کم وي خو بیخي ډېر محترم وي. د ګلونو عمر کم وي خو بیخي ډېر محترم وي. یوسفزئ دروغجن نه دی، په الله مې دې قسم وي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پيرزونه سره زه یم ستاسو قربان محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پيرزونه کې موږ ځان سره میلمانه شاعران ادیبان میلمانه کوو، په پښتو مین خلک ځان سره میلمانه کوو، د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو، د هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو. په دغه لړ کې نن ننګرهار کې یو د ګلونو ښار کې ډېر پښتانه لیکوالان لري، ډېر په پښتو ادب باندې مین لیکوالان لري. نو مخکې یوسفزئۍ صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلکش صاحب تاسو سره راغلو میلمنو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم، په دې هیله چې ستاسې په شمول ستاسې ټول درانه ملګري دلته ستړي شوي نه، هر کله راشئ، تاسو هر کله یې وایو. ډېر خوښ یم چې په پيرزونه کې مو خپله پيرزونه وکړه او موږ ته مو د دغې ناستې زمینه برابره کړه او زموږ غږ به راخلي او خپلو ملګرو ته به د څېرې سره یو ځای اوروئ. له تاسې ډېره مننه، ستاسې له پيرزونې او ستاسې له مینې مننه کوم. ملګرو ته دې یاده وي چې حضرت یوسفزئۍ صاحب د انعکاس ريډيو نه یو ادبي خپرونه هم نشر کوي چې نوم یې دی لالهزار. هغې کې هم دغه شان د میلمانه راغواړي، هغوی نه مرکې ریکارډ کوي، شعرونه ترې اوري، غزلې ترې ریکارډ کوي، تر تاسو یې در رسوي. او د ټولو نه غټه خبره او د فخر خبره دا ده چې د یوسفزئۍ صاحب اولنۍ مرکه ده چې په سکرین باندې پيرزونې سره کیږي. نو دې لپاره هم د دې ډېره زیاته مننه کوم. یوسف صاحب دې کې شک نشته ډېر مینوال مو جوړ کړي د خپلو خدماتو په وجه باندې، د خپل ادب په وجه باندې، خو د پيرزونې مینوال هم ستاسو سره پیژنګلو غواړي. دوی دپاره خپل پیژنګلو کوي چې یوسفزئۍ کوم ځای دی، د کوم ځای سره تعلق ساتي او خپل تعارف دوی سره وکړي. مننه. بیا هم زه حضرت یوسفزئۍ نومیږم، د ننګرهار ولایت د ګلونو د ښار اوسیدونکی یم، بېسودو ولسوالۍ سره تړاو لرم او د خپلو هلو ځلو په تلاش کې بس دومره مې کړي دي چې د ادب دپاره د شعر په برخه کې یو څو کتابونه چاپ کم چې یوې دا دی تاسې هم ګورئ او ستاسې په لاس کې دی. نور کتابونه هم شته، که اړتیا وي د هغې نومونه به واخلم. او د ادب په برخه کې مې دوه خپلې شعري ټولګې چاپ کړي دي او څلور چې دي زما د بېلابېلو ادبي خپرونو چې یوه یې هم هماغه لالهزار نومېږي چې تاسې یادونه وکړه، د هغو کتابونه د غورچاڼ په شکل باندې چاپ شوي. نو دغه زما هلې ځلې دي او د همدې هلو ځلو په تسلسل کې دا د تاسې سره ناست یم او په پيرزونه کې د خپلو لیدونکو سره او ستاسې د چینل د مینوالو سره مخامخ غږېږم. صحیح. حضرت یوسفزئۍ صاحب، یوسف صاحب ته کله پته ولګېده چې د دیو د دننه یو شاعر پروت دی، هغه چغې وایي چې ما بهر که او شعر رانه جوړ که؟ تاسو ته کله اندازه وشوه؟ د دې اندازه خو د هغه وخت نه لګېده چې زه ورکوټ یم او زما مشر ورور به ماته د زده کړو تبلیغ کولو، زده کړو ته یې هڅولم. دی یې راته ویلې چې سړی زده کړي وکړي، هغې نه ډاکټر جوړېږي، هغې نه انجینر جوړېږي، هغه په ټولنه کې یو شخصیت ورنه جوړېږي. نو ما د زده کړو بهیر ونیو او په هماغه کله چې مې املا او انشا زده کړه نو ما په شعرونو په غزلونو باندې املا او انشا زده کړې ده او هغه شعر لوستنه او عبارت لوستنه مې د خدای بخلي صاحب شاه صابر او ګران بابا باسینی سبزی، رحمت شاه سایل، کاروان صاحب، سالک صاحب او د دې خلکو په غزلونو باندې مې هغه ادبي دنیا رنګینه کړې وه. او تر دا دمه چې دی نور ملګري لولم او خپل هم شعر لیکم. نو د دې که ستاسې د پوښتنې مطلب دا وي چې څومره وخت کېږي چې زه شعر لیکم، نو د 1485 کال نه را په دې خوا لګیا یم او خپله خواري کوم. صحیح. ملګري بور کېدو ته یا تنګېدو ته نه پرېږدي، شعرونه به هم اورو، خبرې به هم کوو. څه به راسره نن پروګرام کې شریکوئ؟ زه به یو د بېخوبي د ټولګې نه یو غزل راواخلم او په دې کې به یو غزل انتخاب کړم او مطلب یې عرض وي چې افسوس افسوس ارمان ارمان نه کوي څه به کوي. افسوس 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 ارمان ارمان نه کوي څه به کوي. څوک چې له تا ځي او
او خفګان نه کوي څه به کوي ډېر ښه دی ډېر مننه چنۍ ښار کې زړه ښه کېږي او نه کلي کې سم چنۍ ښار کې زړه ښه کېږي او نه کلي کې سم او که څو شپې په بیابان نه کوي څه به کوي ډېر ښه دی او په تمامي ژوند کې یو کس راته مسکی غوندې شو په تمامي ژوند کې یو کس راته مسکی غوندې شو اوس که په ما د دې احسان نه کوي څه به کوي ډېر ښکلی دی مننه ای محبته ما و تا خو ورته غاړه ورکړه ای محبته ما و تا خو ورته غاړه ورکړه اوس نو چې روغه دښمنان نه کوي څه به کوي او رحیم ربه چې پیدا دې کړو انسان په دنیا رحیم ربه چې انسان دې کړو پیدا په دنیا خنو چې رحم په انسان نه کوي څه به کوي مننه رحیم ربه چې پیدا دې کړو انسان په دنیا خنو چې رحم په انسان نه کوي څه به کوي او هغه چې صرف ستا کاته غواړي ته نه ورګوري هغه چې صرف ستا کاته غواړي ته نه ورګوري بس چې ګیله درنه جانان نه کوي څه به کوي او مننه ما خو د زړه کور د همده په نامه کړی او بس ما خو د زړه کور د همده په نامه کړی او بس چې یوسفزئۍ پکې گزاران نه کوي څه به کوي چې یوسفزئۍ پکې گزاران نه کوي څه به کوي یوسفزئۍ صاحب شعرونه به هم اورو تاسو را روان غزل ځان ته په نښه کوي او زه به درنه یو سوال وکړم چې د شاعرۍ په دې دنیا کې په کوم څه مو ډېر زیات کار کړی دی افسانه ده چاربیته ده غزل دی نظم دی څه شي له متوجه زیاته ورکړې یار لګیا یې ورکوئ ولا لکه څنګه مې چې وړاندې یادونه وکړه چې ما املا او انشا په همدې غزلونو باندې زده کړې ده نو وبه وایم چې همدا غزل مې بیا د خوښې صنف هم ګرځېدلی او په دې مې ډېره طب ازمایي کړې ده او د نورو چوکاټونو په شمول د نورو چوکاټونو په نسبت غزل چوکاټ مې د خپل فکر او د خیال د رسولو په باره کې دا چوکاټ ښه ګڼلی او په همدې چوکاټ کې مخته تللی یم او غزلونه مې ډېر لیکلي دي صحیح غزل را سره بل هم شریک کوي او ستاسو ترنم هم اورېدلي چې ترنم هم ډېر اعلی ترنم لرئ نو چې پيرزونې مینهوالې هم اوري مزه به وکړي ښه نو څه وایي چې ترنم درته وکړم که غزل درته خوند به وکړي نو وګورو زه توراب صاحب زموږ ملګری دی فرهنګي ملګری دی او د هغې په مټ تای سره بلد شوم بلکل د هغه پخوانۍ مینه را سره خو زما د ترنم مزه اوس دومره ډېره جوړه نه ده ښه نه ده خو بیا هم هڅه کوم ستاسې په غوښتنه یو غزل به ووایم چې د چا په زړه کې چې زما د قتلېدو ارمان دی زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی د چا په زړه کې چې زما د قتلېدو ارمان دی زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی ډېر ښکلی د چا په زړه ستا د بلۍ د اشارو ارمان دی د چا په زړه ستا د بلۍ د اشارو ارمان دی د چا په زړه د دې بلۍ د ړنګېدو ارمان دی زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی یا زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی تا چې زه خپل زړه ترابولمنو منه چې تا چې زه خپل زړه ترابو
لمنو منچې په دغه دښته کې د ګل د ټوکېدو ارمان دی زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی یا زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی الله حاضر د انتظار درد او د شپې خاموشي الله حاضر د انتظار درد او د شپې خاموشي او بل زما په زړه داستا د خبرېدو ارمان دی زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی یا زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی ډېر ښه دی زار شمستا له درده ستا له یاده ستا له غمه زار شمستا له درده ستا له یاده ستا له غمه خو زما صرف ستا د یو نظر لیدو ارمان دی زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی یا زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی د چا په زړه کې چې زما د قتلېدو ارمان دی یا زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی زما په زړه کې د هغې د خپلېدو ارمان دی واه زبردست څنګه چې د یوسفزي صاحب په اواز کې کمال دی او په غزل کې کمال دی دغه شان په اواز کې هم بلا خواږه پراته دي او تاسو په دې خوندونه اغوستي یو مزې به مو ترې اغوستي نور شعرونه ترې هم اورو خو د کتابونو په اړه درنه تپوس کوم څو کتابونه مو مارکیټ ته راغلي دي یا او په آینده کې به راځي ستاسو کتاب مارکیټ ته که راغلي د هغې څه نومونه دي بې خوبي دا مې دویمه شعري ټولګه ده له دې وړاندې ماښام په نوم باندې زما لومړنۍ شعري ټولګه چاپ شوې چې هغه په دویم ځلې هم بازار ته راغلی لومړی چاپ یې ختم دی او د دویم چاپ هم لږ څه کتابونه پاتې دي کیدای شي که جوړ شو که تقاضا وه د لوستونکو طبع وه او غوښتنه یې وه نو په دریم ځل به هم چاپ شي او له هغه د دې دواړو شعري ټولګو علاوه لالازار په نوم باندې چې کومه خپرونه ده د هغې دوه ټوکه کتابونه چاپ دي او لومړی ټوک او اول دویم ټوک ورپسې د راڼه لفظونو په نوم باندې چې موږ یوه خپرونه لرو په هغې کې هم ځینې شعرونه د اورېدونکو چې ښه شعرونه وو د چاپ وړو هغه هم راخیستي او نور زما کوم انتخابي نظمونه غزلونه هغه څه چې ما ته ښه ښکاره شوي دي ټولنې دپاره پکې یو څه وو هغه مې راخیستي او یو غورچاڼ د هغې نه چاپ شوی د یک هزار په نوم باندې چې فی البدیهه بیتونه پکې وړاندې کیږي هغه هم چاپ دی هغه څلورم چاپ دی فکر کوم د هغې درې ټوکه نور هم چاپ شوي هغه بېلابېل همکاران چاپ کړي دي زما چې کومه خواري پکې شوې ده او ما چې کوم کتاب چاپ کړی د هغې د خپرونې نو څلورم ټوک دی او بازار کې شته دی خلک یې کولی شي ترلاسه یې کړي نو څلور هغه شو او دوه دا شپږ کتابونه مې چاپ دي صحیح ماشاءالله ماشاءالله الله دې وکړي چې ستاسو همدغه شان دی مخ په وړاندې لاړ شي نور کتابونه هم ستاسو راشي او مینوال د خوندونو مزې واخلي یوسفزی صاحب کومو سندرغاړو د لا یاد درله کومو سندرغاړو غزلې نظمونه څه شی درله زمزمه کړي دي ریکارډ کړي دي او که نه بالکل دلته په بره پښتونخوا کې د بریالي وفادار په نوم باندې زمونږ یو ملګری هم دی شوقي دی ښه غزلې ویلي
چاربیت نظمونه ویلي دي خو زما څو غزلونه ویلي دغه نه علاوه سید الله په نوم باندې یو بل ځوان سندرغاړی دی هغه هم ویلي او په کوزه پښتونخوا کې د سید ماهي په نوم باندې یو ځوان سندرغاړی دی چې سپینې سپینې مه وایې که ژوند کوي د بنیري صاحب کوم غزل چې ویلی مغوډ کې زما غزل هم ویلی ډېرې ښه ویلی دی زمزمه کړی دی باجې سره نو ډېر کله هغه زه اورم هم ډېرې په طبع ویلی ډېرې ښه ویلی دی نو دغه ملګرو دې نه علاوه نورو خلکو به هم ویلي خو زما داسې معلومات نه کېږي چې څوک به یې او چېرته به یې ویلي خو دغه ملګرو نه خبر وم چې دوی زما غزلې ویلي دي صحیح نور به راسره څه شریکوئ پروګرام کې چې ملګري په انتظار د شعرونو هم ډېر خلک اوري ډېر خلک خبرې خوښوي خو ډېر خلک د شعرونو هم شوقیان وي نور راسره څه شریک کوئ غزل هم ترنم شوم ډیپلوما که نه او زه به هڅه وکړم په دغه کتاب کې یو نظم دی البته څو نظمونه دي خو یو به یې راواخلم ګورم چې د نظم عنوان دی چې ځې نو زه ورځه په مخه دی چې ځې نو زه ورځه په مخه دی هو ته به دا فکر کوي چې ګینې زه به دا ستا د بیلتانه له درده د زړه په رنځ اخته شم او د دې درد له وجې به مې زه ژوند ته د پی ټکې ږدمه نه چرې به هم دغسې نه کېږي ډاډه اوسه ته زه مې په ځان باندې باور لرمه ستا په یادونو ګرانې د زړه دنیا به مې ودانه ساتم نو لما نه هېرېدونکي ولې چې ځینو زه ورځه په مخه دی ښه زما غم مه کوه چې څنګه به شم خو لږ خاموش به شمه که چا زما د خاموشۍ په اړه رانه پوښتنه وکړه زه به ځواب کې ورته ووایم چې نه یم خاموش ځکه چې تا به نو هر وخت ویلې راته ستا دې قسم وي خوږه یاره ستا دې قسم وي خوږه یاره زما په اړه چاته مه وایه حالونه ستا دې قسم وي خوږه یاره زما په اړه چاته مه وایه حالونه اوس خو به ستاسو حالونه ټولو خلکو ته پته ولګي ځکه چې په سکرین یې ولیدلی یوسفزی صاحب ایاسپزل داودزی د کوزي پښتونخوا یو زلمی دی ځوان دی په پښتونخوا کې لیکچرر هم دی زده کړې کوي ماشومانو ته یا سټوډنټانو ته پيرزونه چینل مالک هم دی دا ستړي کوي هلې ځلې کوي ګرځي شاعرانو پسې ستاسو غونډه کې دانې د سر دانې رالي او په سکرین خلکو ته ښیي د دې زیار ته د قدم ته په کوم نظر باندې ګورئ زه چې څوک مې دا خو ډېر لوی سړی دی څوک هم د ادب دپاره کار کوي دلکش صاحب هغه د پښتو ژبې دپاره کوي د هغې د ژوندي ساتلو دپاره کار کوي هلې ځلې کوي خلک تشویق کوي هغې ته دا ژبه ښیي په دغه ژبه کې زموږ کلتور خوندي دی زموږ فرهنګ خوندي دی زموږ ارزښتونه خوندي دي څوک هم چې د دې ژبې خدمت کوي هغه زما دپاره عظیم انسان دی زه د دغسې انسانانو د ډېر عمر دپاره دعاګانې کوم زه وایم چې هر انسان دی استاد چې اول بعد هغې نه چې هر کار کوي ودې کړي خو استاد دي شي نو دی چې استاد دی بیا په پوهنتون کې زده کړې شاګردانو ته ښیي دا زموږ دپاره موږ د ټولو پښتنو دپاره ډېر د ویاړ او زیار او دغه د منلو او د افتخار وړ خبره ده پاتې شوه د ادب دپاره هلې ځلې نو زه وایم چې څوک هم خپله ژبه ځلولو غواړي ورته کار وکړي خلک ورته تشویق کړي د هغوی غږونه نورو خلکو ته ورسوي نو زه وایم چې دې نه ستر کار ښه کار بل نشته دی او دغه خلک چې زه وستایم که ونه ستایم ولس یې ستایي ولس یې قدر کوي او ولس به ورته ناز ورکوي نو زموږ لخوا دې ورته مبارکي د دې زیار د کوشش کولو که دا د ادب سره مینه نه وی لرلی که دا د ژبې سره مینه نه وی لرلی نو ما سره نه مخ کېدو ما یې تعارف نه کولو ما یې قدر نه کولو ما خلکو ته نه ویل چې دې سړي قدر وکړي خو خپله قدردان سړی دی او دغسې خپل قدر چې دی بیرته راټولوي او د نورو خلکو احترام چې دی هغه هم ترلاسه کوي نو موږ ورته ډېر خوشحاله یو خدای دې وکړي چې د خپلې ژبې دپاره لا ښه ثابت شي او نور کارونه هم وکړي مننه حضرت یوسفزی صاحب پروګرام پيرزونه له مو وخت ورکو ډېره مننه دی کو احسانمند یو چې موږ سره کېناستې یو څو خبرې دې راسره شریکې کړې شعرونه دې راسره شریک کړه ډېره مننه دی کوم له تاسې مننه ستاسې د ټول ټیم د مشر داودزي صاحب د خپل خوږ ملګري تراب صاحب ډېره مننه کوم چې تاسې خوږو سره یې کېنولم تاسې سره مې معرفت وشو که ژوند بیا به سره کېنو بیا به سره کېنو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښاد او آباد اوسئ ستاسو هم مننه
جګرانو کتونکو دا و حضرت یوسفزئ صاحب چې خوندور شعرونه غزلونه نظمونه دي تاسو واورئ د دې سره سره خوندورې خبرې هم دي تاسو سره وکړلې انشاءالله په ننګرهار کې په افغانستان کې په پښتنه خاوره باندې پښتانه لیکوالان به راوچتو تاسو ته په دې سکرین باندې ښایو انشاءالله تر بلې مرکې پورې چېرته چې هاد آباد او بریالي اوسئ